د واده په آخري شیبو کې انجلۍ له واده څخه انکار وکړ. د هلک کوم کار یې ولید چې دومره وخت یې نه ولیدی او له واده څخه انکار وکړ. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګوري ټاپ پښتو چینل. ګلنو دوستانو، د دې حقیقت د پوهېدلو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو تر اخره وګورئ. که غواړئ چې ملګرو ته صادق واوسئ نو دا ویډیو سره وګورئ. په واده کې هلک او انجلۍ ولې انجلۍ له واده څخه انکار وکړ؟ د هند په اتر پردیش ایالت کې یوې انجلۍ هغه مهال له واده څخه انکار وکړ څه وخت چې د واده هلک په واده کې نڅا وکړه. د هندي رسنیو د راپورونو په وینا د هند په اتریش پردیش ایالت په بریلي سیمه کې د واده و. په واده کې چې کله زلمی ناوې ته د ګلونو امیل یعنې ورماله په غاړه کړ نو له ډېرې خوشحالۍ نه یې په نڅا پیل وکړ. په راپور کې زیاته شوې ده چې زلمی د ډېرې خوشحالۍ نه د ناګن ډانس یا د مار نڅا پیل کړه چې ناوې دا ډېره بده وګڼله او د واده په وروستۍ مرحله کې یې له واده انکار وکړ. کله چې انجلۍ له واده څخه انکار وکړ نو دغه وخت زلمي ته هم غوسه ورغله او ناوې یې په څپېړه ووهله چې له هغه وروسته د دواړو کورنیو ترمنځ جنجال جوړ شو او اخر دغه جنجال دومره زیات شو چې پولیس راغلل او دواړه کورنۍ یې خلاصې کړې. له ځایي رسنیو سره په خپلو خبرو کې د ناوې ورور وویل چې واده پر مهال د زلمي چلند ډېر خراب و. د واده پر مهال چې هر څه وشو هغه موږ ته د منلو نه دي. هغه وایي چې کله زما خور له واده انکار وکړ نو مشرانو په موږ فشار راوړ چې نجلۍ دې واده ته غاړه کېږدي خو موږ د خپلې خور سره ودرېدو. د ځایي پولیسو مشر وفن سنګ وایي چې موږ ته معلومات راورسېدل چې نږدې په یوه واده کې جنجال جوړ شوی دی او د دواړو کورنیو ترمنځ اخ و ډب روان دی. نو موږ ژر پولیس ور ولېږل او ټول جنجال مو خلاص کړ. پولیس وایي چې د واده زلمي په لیکلي ډول خط ورکړ چې د نومبر تر 14مې نیټې پورې به د ولور ټول سامان بیرته د انجلۍ کور ته وسپاري. دا هغه معلوماتو چې انسان یې باید هیڅ ژوند کې هم له یو ملګري سره دا تکرار نه کړي او د پردیو نڅاګرو کې باید دا تکرار نه شي.